لکه ما ته نن ماښام یو کس دغه کردی مولا چې دغه دمونه ممونه چې اچوي، موږ خلکو ته چغې راول نه وو چې هلکه دا ټوله ډرامه ده، ګیم دی، مه کوئ مه کوئ. بس موږ باندې رد کړې. په هغه ورځو کې بعضو په ما باندې رد کړو. مولیانو یو مولا کلیپ مې اورېدلی و زما باره کې، وایي ده چې دغه مولا صاحب باندې بیان کړی دی دا کردی مولا چې دی، نو د دوی نه کم مولا پاتې شوی دی. زمونږ دا ذمهواري ده چې موږ بدعتیان او بېدینه دا خلکو ته په ګوته کړو چې وایي دا سړی دنه ځان لرې ساتي، که په دې څوک خفه کېږي او که خوشحالي. نو نن راته یو ملګري میسیج وکړو، د هغه تصویران یې راولېږل چې تللی دی جرمن ته، ږیره یې خریلې ده او پینټ شرټ یې اچولي ده، خپل صحیح لارې ته اوس راوړېدلی. اگر که دی و په دې لار باندې، خو صرف د خلکو دوکه کولو لپاره یې ږیره پرېښودې. بیا وضاحت ته ورکړې د هغه په خپله صفحه باندې چې دا ما باندې کینسر بیماري راغلې او د هغې دپاره د ږیره لرې کول لازم و. او عجیبه کینسر دی چې صرف ږیره لرې کول لازم و، لکه د سر ویښته پاتې دي، برید صحیح دي، روزي صحیح دي، د سترګو باڼه صحیح دي، د نور بدن ویښته برابر دي، خو صرف دا ناشنا بیماري ده چې څه لرې کول لازم و، ږیره لرې کول لازم و. لکه دا دی ابلو زه دلته را چاپ ته تللی وم، ویښته مې وړه کول، ویښته وړه کول، ما چې استاد یو تپوس نه ونه کوم وکړه، ما ستاسو نه دا قینچیانې اکثر خطا کېږي. ما ته ووایي څنګه؟ نو ما ډېر خلک ولیدو لکه چا ږیره وړه کړي یې خریلي وي، د استاد نه بلیډ کته راغی او یا قینچي راوښودلې. ما دا تاسو اهتمام ولې نه کوئ؟ ما ته وایي شیخ صاحب زما مجال څه دی، مجال چې یو سړي دی ما ته نه ویلي او زما قینچي دې کته راځي. زه خو اول د سړي نه دا تپوس کوم ږیره پرېږده، په سر کې دې تپوس کوم چې سر کې ته کوم ډیزاین کول غواړې، د هغې نه اخوا زه نه ځمه. چې راته ووایي چې دا خطونه به لږ لږ الې به دلته موږ لګېږي ورو ورو چې دا شی رانه خراب نه شي. او د ده زه ږیرې ته کوشو دا څنګه قینچي ده چې کته لاړه، نو بیا دا بیانېږي قینچي کته شوه. بعض وایي اوده ومه اوده ومه وایي استاد بلیډ راکړو. موږ چې ته کیرو والله که د چا مجالي چې صرف دا قینچي خو لیدل تاسې وکړسئ، صرف کړس خو لیدل ته وکړي هغه شي چې کړسئ چې موږ ورته څه وایو. او د دې ځوان نه ږیره پوره والې ده او دی اوده پروت و. یاره خو د ګناه چې وکړي دا ځان له یو مصیبت ته، بیا چې د ګناه نه دا ناروا غونته کې عذر ګوري، دا بیا بل مصیبت دی. د الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نو کردي صاحب ږیره والې ده، اوس وایي چې دا زما په مخ باندې کینسر راغلی دی، نو د هغې د لاسه ډاکټرانو راته دا وایي چې ته به ږیره لازم لرې کړې. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. خبره مې دا کوله چې دین پورې ځان تړلی وساته، د فتنو دور دی هېڅ پته نه لګي، هېڅ پته نه لګي. زه دا خبره ډېره زیاته کوم د ملګرو ته، خپلوانو ته، ټولو ته زه یم خوش قسمته انسان په نن سبا دور کې هغه دی چې قبره پورې خپل ایمان سلامت ورسي. یو سړی مړ شي که نه او دی په کلمه توحید باندې مړ شو او مسلمانو چې مړ شو، دا ډېر ښه سړی دی، ډېر ښه سړی دی. او امید دی چې الله به یې وبخي چې په دې دور کې د خپل ایمان قبر ته ورسوي.